خان صاحب تاسو ما ته زما ګناه خو راوښوئ که زه ګناهګار وم بیا ټیک دی چې تاسو هر رنګه فیصله کول فیصله د کلي خلکو کړې ده چې ته به خپل لور ته نور تعلیم نه ورکوې زما همدغه فیصله ده بس ستاسو څنګه خوښه ده کمال دی خان صاحب لور زما ده او د هغې فیصلې تاسو کوئ چې په دا کلي کې تر ننه پورې نجلۍ تعلیم نه دی کړی تا خپل لور ته تعلیم ورکوي او شل ژبه دې ور زده کړې موږ صرف ستا د مشر رور او ستا د زوی د خاطرې چوپ موږ دا هېڅکله نسو برداشت شوی چې د دې کلي نجلۍ د ښار ته ولاړه سي او په ښار کې د ډاکټرۍ تعلیم حاصل کړي خان صاحب دنیا چیرې ده او موږ چیرې یو یو وخت چې به موږ سفر کوئ نو به د یوه ځای څخه تر بله ځای په بودا باندې سپاره تلو لیکن نن ستاسو په کور کې د نوي ماډل ګاډۍ ولاړه ده زموږ پلرونه او نیکهګان به د خټو په خړو کورو کې اوسېدل لیکن تاسو نن په یو پاخه ایر کنډیشن بلډینګ کې اوسېږئ زموږ پلرونه او نیکهګان چې به ناجوړه سو نو موږ به د هغوی علاج په داماني بوټو او تعویزونو باندې کوئ لیکن نن تاسو د خپل چیک اپ دپاره کراچۍ ته ځئ دا هر روایت ماتېدلی سي نو دا روایت ولې نه ماتېږي چې زما لور دې تعلیم وکړي د دې مطلب دا دی چې ته خپل ضد نه پرېږدې دا ضد نه دی خان صاحب دا یو حقیقت دی چې زما د لور د ډاکټر جوړېدل د دې کلي د خلکو د هغوی د ماشومانو د ښځو ضرورت دی او دا ضرورت به زه پوره کوم هېڅ ضرورت نه لري دا کلي ستا او ستا د لور خدای دې زموږ مریضان ستا او ستا د لور د وجې کسر نه پاته کوي د مرګه ماسټر حبیب صاحب مرګ او ژوند د خدای پاک په لاس کې دی څه ستا د لور په لاس کې نه دی صاحب دا صحیح ده چې مرګ او ژوند د خدای تعالی په لاس کې دی لیکن خدای تعالی د مرګ او ژوند دپاره وسیلې پیدا کړي دي دغه رنګه یو ناروغه دپاره وسیله د دوا او ډاکټر په صورت کې راغلې ده ګوره ماسټره زموږ سره دونه وخت نسته چې موږ ستا تقریر واورو صرف دا راته ووایه چې ته خپل په لور باندې تعلیم کوې که یا خان صاحب ماسټر حبیب دومره کمزوره فیصلې نه کوي چې هغه په څو خبرو باندې بدلې سي زما فیصله م واوره ماسټره که چا دننه پس د ماسټر څه تړون وساتئ نو هغه به د دې کلي د روایاتو دشمن وي د کلي د روایاتو دشمن وي هغه بالکل بالکل دشمن خو ته د ځان د خپل اولاد او زموږ ټول یې آخر تا ته څه ضرورت دی په خپل پلور باندې ډاکټري کولو لالا دشمني موږ کوو د خپلو آینده ټولو نسلونو سره زه وایم د ټول کلي ښځو تعلیم نه دی کړی ډاکټران نه دي نو خو مې هېڅ ټکه نه ده لوېدلې واقعي هېڅ ټکه نه ده لوېدلې لیکن پر موږ باندې ټکه خو لوېدلې ده د کلي په هغه معصومو ښځو باندې چې د ډاکټر د نیستۍ له وجې په مختلفو ناروغیو باندې اخته دي مختلف دردونه ګالي او موږ هغوی د روایاتو په رسۍ باندې تړلي او پټه خوله ساتلي دي حبیبه ما خل ما او تا نسو سره پوه کولی پوه یو لالا موږ په دې خبره باندې پوه یو چې تعلیم ښځې ته څه شي ورکوي لیکن ویریږو صرف له دې کبله ویریږو چې داسې نه وي چې دا ښځې سبا د ژوند په هر میدان کې زموږ څخه مخکې واوسي پر یو ښځه باندې چې موږ لرګی راواخو او د حیواناتو رنګه یې ټکوو هغه زموږ څه د دې وجه پوښتنه ونه کړي زموږ لاس ونه نیسي او یو معصومه نجلۍ چې موږ بېله د هغه د پوښتنې و یو اتیا کلن سپین ږیري ته کښېنوو هغه ښځه زموږ څه دا پوښتنه ونه کړي چې دا ولې صرف د دې دپاره موږ په ښځو باندې تعلیم نه کوو چې د هغوی سترګې دغسې بندي او له هېڅ څخه خبرې نه سي صرف په دې وجه
صحیح ده چې ته ټول کلی د خپل ځان د خپل ورور او د خپل اولاد دشمن جوړول غواړې نو بیا ستا خوښه ده لالا خبر خو واوره لالا ټول کلی زموږ دښمن سو د جرګې هم دا فیصله وه چې یا خو به ته ډاکټري پرېږدې کنې ټول کلی به زموږ سره د هر رنګه تړون شکوي تاسو څه فیصله وکړه بابا ما دا فیصله کړې ده چې زما سپوږمۍ بچی به ضرور ډاکټره جوړېږي تھینک یو بابا تھینک یو ویری مچ ماشر صاحب خوله خو دې پیشکي راخوږه کړه یو منټ زه ګورم بچی خان صاحب ته سپوږمۍ بچی خان صاحب څه کیسه ده بابا سپوږمۍ بچی د خدای دپاره زه مینه درته کوم زما لمسی ډېر سخت ناجوړه دی دا زما د خاندان یوازینی وارثه دی تر شاره هم نه سمړی د خدای دپاره د ما سره راځه کومه دی درځه کومه دی ودرېږه بچی ته د ټولې دنیا علاج کولی سي خو د ده علاج ته ځکه نسې کولی چې د ټوله کلی زما په خلاف راپورته کړی و او زموږ سره یې تړون په خپله باندې پرې کوي بابا تړون به موږ د ده څه شکولی خو دا مریض زموږ تړون نسو شکولی کوم چې دا وخت زموږ به مرستې ته اړه لري او اوس فیصله په تاسو چې ښځې باید چې علم ترلاسه کړي او که نه